د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند څوکۍ پر سر مدیر رهبر عطا محمد نور له الحدث عربي ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د مرکزي حکومت په ځانګړې توګه د ولسمشر محمد اشرف غني او ټیم دسیسه یې دا وه چې ما او عبدالرشید دوستم د طالبانو په لاس اسیران ووژني. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. خو موږ په تدبیر فکر برنامې او خپل زور له افغانستان څخه وتښتېدو. ښاغلي نور پر خپله د مرکه کې ټینګار کړی چې ولسمشر غني او ټیم یې د سویلي ولایتونو په نسبت شمال ته توجه نه کوله او په لوی لاس یې غوښتل چې د افغانستان شمال د دغې ډلې تر واک لاندې راشي. عطا محمد نور په ورته وخت کې له ترکیې ګیله کړې چې دوی ته د لویو سیاسي مجالسو د دایرېدو اجازه نه ورکوي، خو په ورته وخت کې دغه هیواد دغومره کوي چې له مخې یې دوی کولی شي د خپلو کورنیو لیدو لپاره ازادانه تګ راتګ وکړي. د بلخ دغه پخواني ولي همداشان د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سیمه کې د لوی بدلون ور او امید یاد کړی دی. هغه ویلي محمد بن سلمان یو زیرک ځوان دی او کولی شي د افغانستان په مسایلو کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د سعودي عربستان اقدامات ستایلي دي او ټینګار یې کړی چې د دغه هیواد ځوان رهبر محمد بن سلمان وښوده چې په رښتینې معنا سیمه کې مثبت بدلون ته ژمن دی. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ ساره تر بیا ښه وخت ښې چارې